ترانه شروع کیږي کس اخبار واچوئ نه خیخ بار واچوئ کس اخبار واچوئ ایک دونا دونا ایک دونا دونا پانچ دونے آٹھ دا اسمبلی دا باوی ندی دا کلاس دا اسمبلی دا ترانه شروع کا صحیح فاکسر زمین شاد ईश्वर आसीर استاد ته مخه پر پلان ما پیاز ورته زمانه خورلې دي زه به استاد ته ته ورخما پیاز خو مړه خرم نه خوري سړی پیاز هغه استاد برغه پاتې چې آسان باندې پاسه آسان ماشو آسان باش یته خدای او غر په چې زما خپل صورت شو او تاسو زما په هغه کوي استاد دې باندې لکه د میرو زامنو زما د راتلو سره تاسو مکلف شوئ کینئ د ډوډو خوراک زامنو کینئ سکول له هغه وړو ازيري راکې ښه بڑی ګرمي او پپا رانځړو یس سر के شاتوله होते हैं درنځو ټاکو راغله مو استاد سے پکټ باندې خوبانای استاد صاحب هغه غوا میلې ته بوله او کنه غوای بوله میلې ته چټی ته نندا لکه مسلمانه دا څه وې استاد صاحب څه پښتو وای کنه میلې خټولې بند دي د وایرس د وجه خټولې میلې بند ته چې میلې ته تلله استاد صاحب اصل خبره ده کنه چې هغه دغه غوا په کوجه کې څنګه شو چې ما میلې ته چکر لګوس استاد صاحب ټول دنیا بند ده خو زموږ جرخانه بند نه شو لاسره چټي و موږ ډېر د بندیوان ناسیو لکه اصل خبره دا ده تاسو له سوجي په کور باندې تیر کړی هغه پلارانو لاله زما په خپل باندې را پرې وتل چې واړو ورځي ټرک ته پچی باندې په سړو ډوډو باندې اشکورونه تباہ کړلو او دا اپدې راکو چې یو تنخواه به سرکار درکړي او یو تنخواه به درمون درکو خو دې ورونو د مکا نو ځکه مې راوسته په دې جیل خانه کې مې بند کړی شلتالو عزیز جناب ټانګو आवाज ولکه ټانګو ګیر شوی ما خاړه یس سر جیل شوی ما راځو ټاکو استاد صاحب داغه نیامړه دنیا ځکه نه دی راغلی ښه اوهو دا څه شلتالو ښه بل چې پس لسنیوي له لاړ شم بارې هلکه وړو زمونږ غواګانې خېږي چې خلک یې چکرونه بوځي استاد صاحب اجازه ده یلکه شلتالو خو د دنیا مړه ده مسلمانه د خدای خپله نه او داسې پرېښده او داسې ته راغلی تاسو استاد صاحب اصل خبره دا ده چې زه سهار په خوب کې اوده پاتې شوی وم او په خوب کې امریکې ته تللی وم چې واپس راتلم جدا ټایم شو یلکه دا خبره خو صحیح شوه چې تا امریکې ته تللی وې خو دا بل لالا چرته تللی و استاد صاحب زه په دغه ایرپورټ ته تللی وم دی مې راوستو نو ناوخته شو هلکه شلتالو دا تا څنګه وایي چې د دنیا مړه ده مسلمان د خدای په خلکو بوځه روح مه جوړه کښېنه استاد صاحب ما خو د ځان هم دی ویلي خو دو ما ته وی چې په کومه ورځ موږ نه راځو نو بیا به استاد صاحب ته وی چې د دنیا مړه ده تا ته په دې کې مرګ چې د مرګ چې دم بده ده خبره کوي ویلي مې موږ د ځان نه وایو هلکه وړو زه د سبق لیکم او د هغې جواب به تاسو راکوئ وایه ښه ستاسو ته تپوس کوم استاد صاحب ولیکه ښه هسې موږ له راځي موږ ټیوشن کوو موږ له راځي هلکه وړو پاتې دا اوس چا له ورځي تاسو ووایئ پکې مس مالا مس سر ورته وایه سر مس نه سر ورته وایه سر خدا دې سر دې سر دې موږ په پرایویټ سکول سبق وو موږ ته مس بوای چې چا مس نه وي هغه به وایي لکه تا څه مس راکړي دي دا ته څه مس وایې مس زما لازي جی او جی ال ای غوجاله
اوس به ستاسو پته ولګي ستاسو میس دی پاسه کینه شلتالو هلکه ته پاڅه ته یې ووایه استاد صاحب جی صفر جی ال ای دوه صفرونه دې لر کړه دا څه شو استاد صاحب ماله راځي ګګلي کینه ډوډو خوړه دا صفرونه دوه اوږان دي استاد صاحب خو تا نه وګورئ دا باندې دی او شام بچیا ته پاڅه دا څه شی شو زه ته لیکم دا ووایه بچیا دا څه شی شو ای شاباش شام بچیا شاباش تا خو د دې ته ټیوشن نه دی ورکو او استاد صاحب زه به ټیوشن لزما باندې او کنو دا ونه ما ورستو او منم دې بارګولا منم دې شام بچیا ته کېنه وړو زه ستاسو نه سوال کوم استاده زموږ سره سوال کې موږ غوښنه خلاص کړو چې کوم استاده د جمعې ورځ ده چې د جمعې مخه ته کېنه سبا د میلو شي زموږ سره څه دي کېنه لاټو دغه سوال مې ته نه دی ویلی تپوسونه به درنه اوس کومه او د هغې جوابونه به راکوئ ټیک ته استاد صاحب شلتالو ته پاسه دا راته ووایه چې پاکستان چا جوړ کړی دی میسو دا ماله راځي دا پاکستان چې نه دی ګلبدین جوړ کړی هلکه دا ګلبدین نیکه دی پکې څوک دی ستاسې ګلبدین ګلکار دی زموږ کورین جوړ کړی دی ته پته ده زموږ کورین جوړ کړی او غلی شه د سړو ډوډو قاتله هلکه ته یې ووایه استاد صاحب دا مال لازم ده نظیر اقبال پر جلال الدین رخ کړل کېنئ تش بوس یې دماغ مې د باندې خپل خراب کړل او ټایم مې خپل ځای کو خو دا راته ووایئ چې دا ریاضي څه شی دی ستاسې دا ماله راځي دا به ته زه ویم چې ریاضي څه شی دی ښه ته پاڅه ته یې ووایه شلتالو بچیا پاڅه ته میسو دا مال راځي دا خو ډېر اسان سوال دی که نه ریاضي چې کومه ده هغه زمونږ ګاونډۍ ده د ریاض ښځه ګور به بچو ګور به زه به ستاسو سره خوښ شم ښه استاد صاحب صحیح دی استاد صاحب کېنه د سړو ډوډو قاتله نه دی صحیح دا ریاضي خو ښځه ده څو تا د ماغه ریاضي نه د سبق ریاضي مې ته ویل د سبقو استاد صاحب صحیح نه دی صحیح تاسو دا پوزه مې ډېره تخنیکي خدای دې خیر کړي چې څه چل راباندې وشو الله دوی خو داسې روان دي لکه سیلۍ ودرېږه استاد صاحب ودرېږه لکه دا دې څه شی په سر کړلی منه څه داسې چل شوی دی تاسو له وړو مرګي لاس را نه وړې مالا ګوره هلکه زموږ لرې شه لاس را نه وړې زموږ لرې شه لکه دا تاسو نه څه چل شوی دی ورګه اوس تاسو میس ته ښیمه میسو ولګه دا میس نه دا څه شی جوړ شو بار باندې میس کولو په رښتیا چې میس جوړه شوه او میسو مخ کولاو که دا دې څه شی د ځان نه جوړ کړلی نه لاس را نه وړې بې پردې کېږم څنګه بې پردې کېږې ته خو سړی ورګه در عالم د پسې पर्दे में रहने दो